डकी गया अरे झंडो झंडो जैसे का की गमा चित्रेम खाल ले अल्प शकाल ले बद में हाल ले जित में कंगाल ले बड़ी खबर और के पंजा वले ما فكور किस मशीन ला बोले पीसो तो लोग पीसी में बड़ी जालिमा ما यार फटकुना मरा को यो पंजा वालम यो पंजा लका ضميريه سكره وارد خيره चिचड़ा यार था बाबर فکرې مکو مرد پټي خو دې شته کنه سودی پکار دی واله پیزه سوا شي درته ګوري ډېر خطر ما یا کو فټکونه واسه مې کتو چې رسوده بخیر خان څنګه یې هلکه ریفان راغلی دي او د خیره پیښور نه هم راغلي دننه ناست دي ورځه پې اورې ورځه پې اورې او یاري خو دې راغلو هلکه موږ سهار نه پته ماته ناست یو څه ته پوښتنه نه کوې په ډېره مشکله مې ځان ورسوه زه راځه کې دست خوش نکا دست خوش والا دن پی ورده استا څنګه نه مته مونږ خو یې سمبېلو بابا ګان ته خو یې خپلتنه لک پتیانو کې څخې دې ځوانه لاټري وتلې ما څنګه مړه पीसी न राके نه در کوم دا न राके نه न राके ولې لکه ما نه په بدمعشي باندې یارې ته ما نه اوچت بدمعشي ته मैं तो पूख बदमाश हो से कच्चा बदमाश है उसे तो उस लाड़म गठस्तर किया तो बबन याल बरते ने हम खा هلکه واشک شکو خبره واره ظالمه پیسې خلو ته کنه دوس په کچا ټیشن خبرې نه کو پیسې والا دې درته पीसी مخکې باندې ویلو ندی څه ضرورت وسړیا مړه الګ نه وخت کیږي ماندلم تل دي خبره چک یک تقدیره نن خو هسې په مخه چا کې ولې دلبرې بچو ولې سوځي زما خو دې خانه تباه کړې ده پرون دې مرانه 100 روپۍ ګټلي دلبریا بچیا دې ته 100 روپۍ څه شی دی Date dai ma spicia paura.
اشرات بله ډېر ښه ګوره یو خوا او زه بل خوا حال زه خرابوم او مزې دې بل اخلي داسې نشي کېدی د زړه سره دا ته خو به زه ازغې ښکارم خو رانږدې شه ګل هم په ازغو کې ښه ښکاري پرېږده زما لاس بې حیا حیا او په دې کوټه کې څه نوې غوندې خبره مې وکړه ستا په ما باندې ډېر احسان دی. احسان نه څه خبرې دا خو زما فرق دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او اوس څه کوم دی نوم مې خالد دی او اوس هم په دې ځمکې او د دې اسمان د لاندې. مطلب دې پوه نه شوه یاره ستا نوم څه دی؟ ما ته خو دلبرې وایي خدای که ژوند وفا وکړه نو بیا به سره میلاو شو. مورې دا جوړه وګوره دا مې هغه بله ورځ د کوچۍ ترونه په 50 روپۍ اخیستې ده دا جوړه خو ډېره ښه جوړه ده اغوندې ولې نه مورې ډېر کار مې په سر دی اوسګاره ورته نه زه نوکره خو نه خواښه ته وایه که نه چې کار کوي دله مورې هغه مې مور ده چې روغه به دا ټول کار به په خپل سر کوم اوس ته یې وینې چې ناجوړه ده چې زه نه کوم نه نور بیا څوک کوي مورې بیا اوبه غواړي وایي قربان شم دې خوا خو راشه د مړی لرې یم مورې واله ډوډۍ مور دې ډوډۍ وخوړه راج دلبرې راغلی دی نه ولې خیر خو دی ته ګوره مورې د دلبرې د شاګرد د جوارو په سر 1000 روپۍ اخیستي دي او زه په یې خبر کړی نه یم وایي نو هغه به یې بایللي اوسه پورې مال امداد نه دي راوړي که زه دا پیسې په جواره بایللي زه به دله ډالۍ ورنه کړم یا چې ورته څه ونه وې پینا ڈانڈا تھا فصل بڑے گا ماں یا کبار یا تقدیرہ اولا اولا اختی خراب دے کم مخ دا مخ پشان نہ دے اور داس یقید دن نکے لکتی تار دے بکیا جو خانے لمبر دے اموال لے کنا والا بچې دا 15 ستا او دا 15 ستا دا نور هم 15 مائی ټولې په جیب کې ما چاو موږ هم سي سره د سې سره ولې ته څه بدمعاش یې ولې د بنماش څخ کوي خدانو بیا وګورو کچکولیا څه شو دلبرې دلبرې خو دلته نه راغلی که چېرې راغلو نو هم چې جواهرات یې پرېږدلې دا ځل خو بچ لاړ کټکول خانه فکر یې مه کوه دا ډنډت به ډېر خوښ شي ډېر ښه ده مورې راله بچه او مورې راشه داري چې دلبري دی کړی یو څه د ترور تپوس هم که چې څنګه ده ډېره ښه ده مورې دلبریا د خدای ظالمه دا تاسو ټوکې راغشتي دي د شاګل نه دې 100 روپۍ واغشتې او د زه خبر نه کړم لالا
دومره حسابونه راسره مه کوه. شرم وکړه، له خپل ګریوان کې وګوره. د خلکو د خندا دې کم چې څوک راته خان ووایي نو سترګې ښکته کم چې خاني خو دلبري دانې نه وړاندې کړې ده. دا ټولې د قسمت خبرې دي. درته به ووایم چې کله مې په چکه کښېني. غیر په جوړه کې د پریوتو نه مخکې تا دا سوچ ولې نه کولو چې تاسو ډمه نه خپل عزت هم ګڼي. خو نن دنیا ته تا دا خبره ښکاره کړه چې یو ډمه هېڅکله د چا عزت نشي جوړېدی. خالده ما تا سره مینه کوله، خو نن ما ته دا پته ولګېده چې تا ته د مینې نه د دولت ضرورت دی. واخله د ادم بچي خالد. خالده دا وخت مین زړه هم کله د وخت خیال ساتلی دی. خالده که ستا ما سره مینه وي نو بیا زه تا ته د واده په نکریزو لاسونه ولې نه سره کوم؟ هغه ورځ لرې نه ده چې ستا په سر د حیا او د عزت پړونی پروت وي. دا خو هر څوک وایي. خو دا د یو پښتون لوز دی. خالده دته ګوره، زه یې پسې کې شمارم نه، وایي چې ما له به فنال کې برخ راکړي. ډولیا وخت دې غم کوه، هسې نه چې دا سړی درته ټوله لوبه خرابه کړي. کټکول جانه نن خو مې لا سهار په بانک کې یو نوې خو دې ټپه واورېده. دلبري اشنا خو دې جواب رالېږلی چې یا خو به راله په نال کې برخه راکول او یا به ډو جواري نه کول. زه هم خبر شوم. څوک خوان ساتي نو دروازې ورته لوړې ساتي. زه پړ چلوم پړ د خپلو موټو په طاقت. چا چې د اوسپنې غاښونه یي نو هغه د پړ مات خوړی شي. کچکول د دې خبرو نه یېرېږي. ګوره وته ځان نه یې راته چمنی خان جوړ کړی. والله که ماته د خاورو ګوګشتوم ښکاري. لاړ شه صادق او نظري ته اواز وکړه چې کچکول هم غواړي. ورشه! وای شکشکونه اثر راولې شوې. وای یارې بارې رامانې تېرې شوې ببنې خوږې ببنې ته څه پته ده سبا ورځ زلزلې ستر مې له چا لګولې ده. وای 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 خو تا ته مې چې وکتل ډېر وترکې شو. وته ځواني مرګ شي. چې چېرته شو؟ چیچړې بیا دې چیچړې وې که نه چیچړې چې چیچړې پیاز دی که مولا ده که ټیپر زه چیچړې میچړې نه منم. هغه ودرېږه چې راشي که نه د ټول لونه به ورته زه ووایم. ووایه ورته که نه زما به څه وکړي چیچړي ته ټول لونه ووایه که دې وخت کې چیچړې رالو ببنې او ما د هغه د سر په دې بټ کې دننه ورونه منډلو نه شکشکو به نه یم شکتټو به ها. ښه نو څه دې وي چیچړی پیاز دی که پیپر دی که مولی ده؟ نه نه چیچړی ډېر بادر سړی دی. دا خو به یو څه ولګي ډېر بادر دی. جنګه جنګه ټول کې چې زیم تماشا وکړم. جنګه جنګه ټول کې چې زیم تماشا وکړم. وړه
वाले कभी फ्रॉम दे गोरे یا خدای پاکه د چیچلي خښتې ته خیال نشي ځواني مرګ شي خښته ته لاس که کنه وړاندې ګورې چپ شه پاسه ونه تښتې غوسه مې درته زیاتېږي نه درېږې ګنې وړاندې ګورې یا خدای پاکه دا شکشکو تختې ته خیال نشي خیال نشو ودرېږه کم خوا ریکا زما خو پنځیب نشته نور په بکس کې وګوره پراته به وي وای بکس خو مې ورپسې ټول لټ پلټ کړو نو بیا څه شو
موږ دا پیسې څه پیسې نه دي یا موږ د سړي نه ښکارو لرې کاتې لاس نه لرې کوم که څه زور در کړي نو لا مخامخ شه کچکولیا تا ته ما څو ځله ویلي چې دې ځان ته نږدې مه پرېږده تاسو هم زما وروڼه یې دا ولې خپلو کې جنګېږي ولې خلک ځان پورې خندوي په دې کور کې د بکسونه هم لټ پلټی بس دې مورې ما ته هم پته ولګېده چې تاسو ټول مانه تنګ یې بیا څه چل شوی دی نن لالا په حجره کې د ټولو کسانو مخکې زه عزته کوم خیر دی مشر ورور دی هغه درته یو سیوا خبره وکړي نو ته ما ته ووایه ورندار خو ستا مخ نو خدای به اوس ورور ورولی ته مې هم کتلي پرشالې کاکا کاجي دې خفه شوي چېرته لاړ لکه خوب که که په ما زور که السلام علیکم وعلیکم السلام شکشکو څنګه علي څنګه رانې د خیر بس پکړم د غلام اکبر کی منډه کې ماډو کې ټولول زور قسم دې جوړې شروع کړه تاسو د کسی نه خبر شوم ما اورېدلي دي وایي جنګ مو کړی او تاسو جنګ کې ډېر ګڼ اول مو خوړل چا والو تاسو چیلنی جواب والا ورکړه دا درته چا لیندي هغې راته دوه کسانو او مونږ ټول ورته یوازې نو زه څه خبر وم د ما په مازغو کې خو بوستي که نه خبر نه یم څه خبرې کوې یاره بادران یې والله هلکه شکشکو خبره ما یې ببنې څه یادولي وو که نه ډېر وایي د دې بټیارۍ نه قربان شم هلکه څه وایه ورسه نه وایي ژبه دله پرېږدم څه په دې ژبه سره اوتې مې وي بس ځان له مېړه خوشحالولو دلبري غونې سړي زما ګرېوان ته لاس واچو او بیا په خپل ځای کې نو دې نه زیاته د بېغیرتۍ خبره به څه وایي غم مه کوه اشنا اوس په دې کې لږ یا دی وي او یا مونږ سبا به د ناغوستې جامې هم خرڅې کړي بیا به دوه لاسونه مخ وښې او وخت به درنه تېري مورې دا ته کومې خبرې کوې ستا دپاره ویمه په وخت بېله شه په وخت دا لیورونه چا نه پکارېږي مورې بیا داسې خبرې ونه کې دلبری صرف زما لیور نه دی رور هم دی زه خو وایم که زما په سر ښېګړه کېږي هم به تې منې نه کړم بس ما هم دا ویښته په نور نه دي سپین کړي مورې ما باندې کور مه ورانوه ته له دې دپاره دلته راځې چې ما ته دا خبرې کوې زه خو وایم چې ته راشې نو ما له به حوصله راکړې چې خیر دې لورې ګزاره کوه که ما له دې خبرو له دلته راځې نو چې بیا ډورانه شي ځه خپل سر وخورې اشنا دا لږه د خدای دنیا ده چې چېرته مو د خوړو څکو قسمت وي هلته به شپه مو کړو یاره واقع چې ورکولو والا دی اډم نشته بوی شته وسله وغورځوئ وسله غورځول د ځوانانو کار نه دی موږ مېلمانو تاسو موږ سره ډېر زیاتې وکړو تاسو مېلمانه وئ نو بیا مقابله هم ولې کوله تاسو ولې وایئ چې وسله وغورځوئ پښتون هم کله وسله غورځولې ده
कता सो मिलवाने नो बार तर हो गई अवल था सुपार रोसे दिल बरी था निदा अलग का जालिम ओस बनाना दामली को पतोल के तले हुए डालार दी सिंगा गलत का ना उस यारानु वेली दी कि घर पगर न वर्दी आओ इंसान पे इंसान वर्दी दारा तो आया तू दिल तो सके दिल भरिया ताडेरा उदकी सदा उदकी सरा आओ दारा तो आया चिचरता नरागे और जेब चरता या रोड सरे में गली की जंगों को और खपते रोता तो जालिम बचो लगे ऊपर बने वो बड़े रे यार लगे ऊपर खोर तरावा डेढ़ खरे लाला के नहीं यार यार छेती कर एने सिटेक हुआ अलिदा बोले दासो पंजाबी रे सो आओ यार दादा पंजाब दे और ढेर नर्जवान दे यारे ए साडा ओ यारे जिन्ना नेशर दे कोठी ते साडी मदद की सी ओ वाह भाई वाह जैसा सुनिया सी वैसा ही नजर आया आज तो फिर तू साडा भी यार है ते असि जवाना दी कदर करने फुल स्टामल करी दी दिल बरिया सबे वे बस दो वक्त सपेड़ो वाली दी अशना खालिस तापी शाडे तारीफ करो होश चूम ले दे दिल बरिया दाजवान दमिया वाली दे और ढेर जरूर इंसान दे वाकई खालिदा बदे गार की बेगैरत सड़ी जून नशी तेरो लूरे दुमरा गमुना मकावा चरता बजी जवान जल मेरे पखपल बको तराशी मोरे زخویم چې اوس دا واده ورله وکړو نو ډېره بخای لورې خبره خو دې ښه وکړه خو زه یریږم واده خو به ما والا کړی و خو دا نه چې دا تور سړی ژوند ورسره خراب شي او ولې د مرجانۍ تر هغه زوی څومره سخت جوارګر نو چې واده یې ورله وکړو نو سم دم شو او اوس خو یا چنغله هم پیغله ده
यार वाकई स्ता किस्सा ढेर दर्दनाका दा गम मकवा दुनिया दा शाजन मोदा यार मत च त कचकोल په دیره کې لیدلې की दिशी खदा यार दिलबरिया زه خو زه خروره چې نیخ کلی ته لاړ شي نه سړیا نیخ کلی ته ځو खदा यार मुंगा जू د خدای پامان दिलबरिया لالا خبر اور ماته خدای سخت په مخدر کړی سر دې لکه زړه نغاره زه په مخه دې تیار شي خلې شهوره کیدړه او دا پوزله د توتی په شامه خپه خو نه یم خو خدای دې زر راولي چې دا واده ولا وکړم मोरे شکر چې ته راغله نیکبخته دا داسې هم څوک کوي دې مور د سپینو ډکو تم نه ګوري मोरे خبا کېږه ما بیا به نه ځم بنداري اکبر ته شو بهر لوبو له تللی دی. بندار ته ولې خفه غوندې خپه به ولې نه د دې غریبې څوک دی او ته مو سره ضد کوې لیونه درونه هم څو خفه کېږي خمورې تو څنګه اوس خیم زویا ښه ده چې ته راغلې تا سره ما یو صلاح کوله مورې تو سلاګانې خو راسره وکړه په ژوند سې اعتبار دی زویا زه خو غواړم چې ستا په سر باندې واده څېره وګورم مورې بس بس اوس به هماغه کېږي چې څه زمونږ خوښوي که چړې لاندې ساه واخلې چړې لاندې دومره ګرمه مه خورئ خوله به مو سوځي پیسې کم دي واده هسې کېږي څو ته د دې نه خلاص شه پیسې ډېرې دي نو پیسې کم دي تا ته وښیو چې بیلې نه جواري خو ما بالکل پرېښې ده په خوله خو تا سل ځله پرېښودې ده ومنه که نه وبې ګورو او رښتیا لکه که څوک دنه خفه وي کو خوشحاله تر ټولو ته د خپل طرفه د واده وینا ضرور وکړي ولې به نه کوي دا خو د کلي مالت خبره ده که غلطه مې وې نظریه ټیک تا خپل یار او که نه مونږ ته خو به خامخا ست کوي څه شي بیا دې زما وزرې ته راشي چې زه په خپې ماتې خپې به ولا نه ماته زړه ولا وچوړه چې د مري او نه رغي غلی شه ستا خو هسې تشې خبرې دي خپل هم څه نشي کولی او موږ هم څه ته نه پرېږدی اوهو پوه پې نه شوې په واده کې به یې مېلماني و مېلمانه او په رنګ کې به والا بنګ اچو اوس هم پې پوه نه شوې نو غوږ را نږدې کړه چې پوه دې کم تاسو دا تعدیر لیکئ ترورې اوس هم د کور مالت خلک ملامته کوي زه څنګه چې ستاسو خوښه یم ښه خورې سرتوره مه شي ځئ په مخامخ سلام کوم ترورې ښه ده شي
یاد او دی ولا لاس مخکې لاس وروستو تر لاس پیالې نظریه وګټل چکه سربرا که لاس مولا کنه ولا نظریه زما دا یو لاس به نظریه وګټل فرین بچه چې چړ مار ته خوشي ګټلې نو شو یا ولا ولا دا کنه چکه 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 خال وایا خال خپل دې ماتيږي ته غلې شه ډانډه تا کیرا دا دی پیسې ته مخې دوه ګټم نه کته سکے ورته ځو کنه نیمه شپه شو الکه ستا دې نه په لار بشي کنه ټټر دل یار کې دې ځو کنه دې مو خوستړیو دغه دی لار زدا مور دا نه جار شه د دې شاور یا دا زما دې ستانه کېدا قال کلندر پیسې ته مخې واو چکا ولې بس ته بس ولې زه راځم زه راځه داسې نه چې کور کې په مشغوله اخته شي موږ ټوله شپه ستا په انتظار ناست اورې زرینې منم چې ستا ما سره مینه ده او ما هم تا سره مینه کړې ده زه غواړم ستا او زما ژوند د مینې هغه ابتدا وي چې ځان سره د خوشحالۍ سپرلي راولي دا د مینې هغه شپه ده د کوم چې موږ د عمرونو په انتظار وو اوس ته زما یې زه ستا یم د دنیا یو طاقت موږ د یو بل نه نشي جدا کولی زه راځه داسې نه چې کور کې په مشغوله اخته شي موږ ټوله شپه ستا په انتظار ناست اورې افسوس چې زه یو جوارګر یم د جوارګر په کور کې ښځې لپاره هېڅ سکون نه وي زه طلاق مینه نشم درکولی کوم چې د ښځې په خاوند باندې حق وي زرینې زه تا ته څنګه ووایم دا وخت ما ته د پیسو سخت ضرورت دی زما نه زما دشمن جواري ګټلې ده دې کې زما د عزت سوال دی نو زه به هېڅکله خوشحاله نشم واقعي چې جوارګر یې هلکه دې خوا څنګه یو دو دراره یا تقدیره پنجه خالي پنجه ده ورېږه چې زه روح خو نه دې خاله پې ناست یو ته ته ګورې دا ما ګټلې کالی زما دی کچ ګولیا سترګې پرانیزه دلته دې دا بند ماشینه چلیږي چې سرسري دا غم دلته کېده ونې یو به ورانه ژوندې لاړ نه شي مازغه دې خراب دی مازغه دا زمرو نالم چا باندې کړی دي اصله دا پی په وخت کې وده دومره ټغرې به درکړم چې ټول عمر یاد لري آمور نه تاسو دوی نه دی وړی چې کټ کول ځان تندې ورته دلاور خانه بچیا یو ځل ولا بیا ورشه پردي زامن دي په والو والو بیا لمړ راغلم مور هغه ته هېڅ څوک نشي ویلی د اکبر خان پلار لږ دننه ورشه حاضرین یې هغه په ژړا ځان مړ کړ زرینې لالا سبا کوه خدای به هم کړي
زه به سبا وکیل سره خبرې وکړم. مه ژاړه زرینې، مه ژاړه. زه به خپل ځان قرض کړم. دلبرې به د هغه تورو پنجو ته نه پرېږدله. داسې ځای ته مې نه دی لېږلی چې دی بیا واپس راشي. ګورم چې د کچکول تړلې څوک پرانیسي. کچکول جانا زما د دې رور نه لږ یره کېږي. هسې نه چې په زمانه دي چې تر اخلاص کړي. دا ته څه دی؟ څه په جوارۍ کې نیولی دی؟ مرګ یې کړی دی، مرګ. څه ګرانه غوندې راته ښکاري. او مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې کچکول ته دندې وتنګې. تاسو دلته څه لپاره راتلئ؟ زه لا لږ وم، تاسو هم راپسې راتلئ. چې داسې جوارګر بد عمله د چا په کور کې وي نو د هغې خویندې میندې همیشه په تاڼو تحصیلونو کې ولاړې وي. بندار زه جوارګر ضرور یم، خو دومره بې غیرته نه یم چې زنانه دې ما پسې جیل ته راشي. هغه ما غیرت نه شي زملی. دلبریا، جوارګر چې د جوارۍ په پړ کښېني دولت سرې سرې د خپل عزته هم لاس وینځي. که زما منلې وې نن به موږ داسې ولې بې پردې کېږو. لالا زخمون مې مالګه مه اچوه. دلبریا زرینې، زه تا لپاره مړ یم، او د کم پښتنې ښځې چې خاوند مړ شي هغه په کور دننه د خپل عزت ساتنه کوي. نن بس ما پسې را نه شي. کچکوله بچې، زه دلبر خان را لېږلی یم چې سبا د دلبر خان تاریخ دی. هغه هر څه چې دی، خو تاسو له نه په کار چې د هغه خلاف شهادت وکړئ. شهادت خو به زه ضرور کوم. دلبري ما سره څه کړي د هغې ما ته پته. اوس خو ایله زما د بدل اخیستو وخت راغی. بچې، دا خو ښه خبره نه ده. د دې نه خو به لویه دښمني جوړه شي. خان څه کې اوس موږ وایو وکاله کېدی. مجلس سریر سره خو مو بیان کلم بند کړی دی چې دا مرګ دلبري کړی دی. اوس موږ څنګه منکر شو او که نه دا خټې موږ ته ګورئ. دا سوال جواب یې مخکې کړی و، اوس یې سوچ راغو چې اوبه د ورخه واوړې دي. خانه خدای دې ستاسو عزت وکړي. تاسو ځئ، زه به دوی پوه کړم. ډېره ښه ده بچې، اوس هم لا وخت شته، ښه سوچ پې وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوس خو سړي رالیږي. څنګه دې ټینګت کړو که نه؟ مور لا داسې ځای نه دی راوړی چې کچکول سره دندې وجنګوي. د دې فیصله خو به اوس وخت کوي. تیره شوې کاروایي د پولیس ابتدایي راپورټ او د ګواهانو په بیانونو د دې خبرې ثبوت ورکوي چې د مقتول اول خان د قتل جرم په تا عاید کیږي. ته په دې کې سوایل غواړې؟ عدالت په تا سوال کړی دی. میلارډ، د ملزم ښکته سر، رپېدونکې شونډې او بنده ژبه د دې خبرې ثبوت دی چې دا قتل هم دې کړی دی. جناب والا، زما دوست وکیل زما د موکل د خاموشۍ نه غلط اندازه دې لپاره لګوي چې دی مجرم ثابت شي. میلارډ، زما اندازه بالکل صحیح ده. په عدالت د اندازې او د شک په رڼا کې هېڅ کلم فیصله نه کوي. ما سره نور هم مضبوط ثبوتونه شته. که اجازت وي زه به د ملزم دلبر خان نه یو څو سوالونه وکړم. اجازت دی. مقتول اول خان ته دوست و که دشمن؟ دا ستا حجرې ته څله راغلی؟ دغه وخت دی اوس د هغو ټول ملګري زما دشمنان دي. د قتل نه مخکې دغه وخت تاسو څه کول؟ دا د چا دي؟ میلارډ، د مقدمې واقعات د دې خبرې ګواه دي چې ملزم دلبر خان دا خالي پیلو د دوباره د دې حاصلولو لپاره مقتول اول خان یې قتل کړو. دا خبره بالکل دروغ ده جج صاحب، دا خبره بالکل دروغ ده. آرډر جناب والا، زما دوست وکیل چې د مقدمې کاروایی په کومه طریقه بیان کړه، په کار دا دی چې زه ولا داد ورکړم. خو د ده یاره خبره د شک او د ګمان په رڼا کې ده. ما له اجازت راکړئ چې زه د موقع ګواه کچکول نه یو څو تپوسونه وکړم. اجازت دی.
कचकोल खाना ता माता दावे چې د مقتول اول خان دلبری سره جنگ وو نو تال ته څه کول صاحبه زه د هغې مېلمه وم منم چې ته د هغه مېلمه وې خو تال ته کول څه زه نظري سره یو خواته په کټ کې ناست وم چې دروغ مه وایه کچکولیا اول خان ما نه هني وجلې دی میلارډ ملزم ته د دې جذباتي خبرو هیڅ حق نشته خو د خپلې صفحې ورته پوره حق حاصل دی جناب والا اول خان د خان محمد عرف خانه دوست و یو دوست هیڅ چیرې دا نشي کولی چې خپل دوست مړ کړي یور آنرز دا هیڅ دلیل نه دی په دې عدالت کې داسې ډېرې مقدمې راغلي دي چې رور پلار زوی پلار وجلی دی بیا یو دوست خپل دوست ولې نشي وجلی زما دوست وکیل هم لکه دا خپل موکل د جذباتو نه کار اخلي خپله پولیس رپورټ او د موقع شهادت د ملزم په وینو سره لاسونه او د چاقو سره گرفتاری د ملزم د ګناه پوره ثبوت دی پکار دی چې عدالت د ملزم ته قانوني سزا ورکړي اوس عدالت برخاست شو سبا له به فیصله ورولی شي تعزیرات پاکستان زیر دفعه 302 د قانون د لاندې ملزم دلبر خان لا د مقتول اول خان د مرګ په جرم کې د 14 کالو قید سزا سره د مشقته ورکړه هیڅ هم ونه کوي زه خپل ځان خرڅ کړم سرو مال به ګاڼه کړم خو تا به د تورو تمبو شاته پرېږدم لا اپیل پاتې دی نګرانۍ پاتې دي چې هیڅ فکر ونه کړي ژوند سره دا تړلې معاملې دي لالا غم مه کوه دا خو لا زه 14 کال یم او د پانسۍ په تخته مو خېجم هیڅ فکر ونه کړي تاسو ته به دا شهادتونه ډېر ګران بوځي عاشق شکور خبر شوی او که نه څنګه یو لا خو مې ټیکس کټ کو مخکې ګوره او کنه استاد ستا د لاسه خو به ډېر کسان لا جاړي یا خدای په جوړه کې مې خیر واچوي یا الله د دلبري تاریخ چل غلی ولې حال راته ولې نه وایې څنګه چلو شو ولې لالا ته غږ ولې نه کوې زرینه دلبرې زموږ نه ډېر لرې لاړ هغه 14 کاله قید شو دلبریا مور شو اور بشو خالده څه سوچ کوې چې د دولت دپاره خلک څه نه کوي یتیمه دا ته څه کوې راشه کنه دلته خو خلک ټول په تمه ناست دي اشرت زه نه غواړم چې زما په موجودګۍ کې ته بل چاته غړه شي ته ما سره مینه کوې که نه مینا یو مجبوره ډمه نه وي
څنګه چل دی इंस्पेक्टर से बड़ा ढेर नाजुक थे जी او د مفرورات تفتیش मफतरान तफ्तीश जारी है जी और मैं देर हजर में गिरफ्तार शी لګیا دی سین کوي ځکه نه الکه دا چې نمرا دی خواته ډېر خدای رویا دلبریا چرته روان شو دلبریا زه یار مور لیدو کلی ته ځم دا څنګه یار تا ته څه پته ده چې پولیس مونږ پسې تفتیش کوي لږ وار وکړه چې دا خبره سړه شي نو بیا به لاړ شي ایسارېدی نه شم مور به مې په جړا جړا ځان وجلي زما تلل ډېر ضروري دي زه به هم در سره لاړ شم تا راته حاجت نشته خو دواړه روان شو نو څوک به وویني امید لرم خو ژوند وفا وکړه نو بانګونو وخت به ما ځان له رسول اوس اجازت راکړه ډېره ښه ده که بانګونو وخت رونه رسېدې نو زه به درپسې درغلی یم ډېره ښه شابه کنه خانیه اوس ځان بیدار ساتئ ښه داسې نه وعلیکم السلام थोड़ा पतीला छो कहा तू है क्या नहीं सिंगम मखगा नूर खैर खैरत पे सिंगर आ गई غلیل مسلوبې لپاره یار لوبه مو به مو باندې کړې ده اورې که نه تاسو تازه مرګ شوی دی په دیره کې نو په دې وجه مو لږ پاټک ورکړی دی यार 2 मिनट लगी काओस की बेजाई लाला 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 दिल भरे ना दासा उस पास सो और कूद रवान खाना जी तो केरा मंग रहा है दासा दिलबरिया چې په کوم خپوته دې کور ته رانوتې هم په هغه خپو واپس لاړ شه لالا دلبریا نور تا نه په دې کور کې څه پاتې دي نور ته زموږ نه څه غواړې هغه یو بوډۍ مور وه هغه هم ستا د لاسه مړه شوه لالا اور مړه شوه دلبریا واپس لاړ شه نوره د دې کور پرده مه اخله نورې د پولیس څوکۍ را باندې مه ودروه لالا وخت رانه مخ واړو ته رانه مخ واړوه لاړ شه دلبریا درته وایم لاړ شه اکبر بچی دا اوس تا هغه کاکاجي نه دی دی اوس یو مفرور دی مفرور مورې مورې کاکاجي راغلی دا جوړ کړلو دمرو سے پسغه کور ته راغلو او تا وشړلو زرین بری زما د زړه غوښې دي هغه ماته ډېر ګران دي تاته دا هم پته ده چې دا وخت هغه یو مجرم دی یا داسې مجرم چې قانون یې هېڅکله نشي معاف کولی ما دا نه غوښته چې هغه ته دې زما په مخ کې دوباره اټکړی ولګي زرینې دلبری کور ته راغلی او جی نو تا بیا مونږ ته اطلاع ولې نه کوله تانیدار صاحب دلبری د قانون باغ دی زما نه دی د دې مطلب دا دی چې ستا هم ورسره سلا ده تانیدار صاحب یو تپوس درنه کوم که دا وخت زه تانیدار یم ته د دلبري ورور یې دا به څه کوم
منم چې دلبرې د قانون په نظر کې یو مجرم دی خو بیا هم هغه زما رور دی او یو رور هیڅ کله د خپل لاس خپل رور د پانسۍ تختې ته نشي خېجولی. دلاوره زه خبر یم چې ته یو شریف سړی خو بیا هم یو مجرم ته پناه ورکول یو قانوني جرم دی. ځه اوس مې معاف کړي خو چې بیا دا کار نه ډېره ښه ده تاڼېدار صاحب. ځه ته اوس تللی شي. نن نه بعد به رانه یو هم ژوندی نه ګرځي. زه به د دې سینو نه داسې ګولۍ وباسم چې د دنیا خلکو ته پته ولګي چې دلبرې بدن اخلي خو د وینو سېلابونه به یې. خالد یم چې د چا په زړه کې ستا د مینې سیلابونه موجونه وي. تا ته څه پته ده چې ستا نه بغیر په ما د ژوند یوه یوه لحظه څنګه تېره شوه. زه تا سره نشم تللی. ډېره ښه ده زه ګورم چې ته څنګه ما سره نه ځې. والا او وینځه ګوره یار کارټوسونه هم ختم شوي دي. بېګاله به راشي ما بندوبست کړی دی. ډېره ښه ده. خالده دا دې ښه ونه کړو. زموږ ژوند خاص تباه دی خو د هغې تورسرې او مظلومې ژوند ولې تباه کړې؟ دلبریا عشرت زما مینه ده زما ژوند دی. ما دا نه غوښتو چې د عشرت ژوند نور په هغه بازار کې تېر شي په کوم کې چې د یو څو ټکو د خاطر عزتونه خرڅېږي. په دې تورو غرونو کې او د مرګ په خوله کې به هغه څنګه ژوند تېروي. ته فکر مه کوه د پېښې نه تېښته نشته دی. ما بندوبست کړی دی. خدای به خیر کړي. عشرت جاړه ما ځکه هر څنګه یم خو ستا به رانه یو ویښته مزار نه شي. د ټوله ستاسو د غفلت وجه ده. نن یې صرف د کچکول کور وسو. عشرت ډمه یې وتښتوله. سبا به په ټول کلي وربال کړي. غلی شه زر تر زره د ډکوانو پته ولګوئ. یو هم درنه بچ پاتې نه شي.
جاړم ځکه هر څنګه ما ستا برانه یو ویښته مزار نشي ډما خیر بیا ډمای ما تعالی د زړه وینې درکې خو ستا اوس هم یقین ونه شو زړه خو مې غواړي چې ټوکړې ټوکړې دې کړم دا خو نه نور څه امید کېدی شي ډاکو نو ولې ډاکو شو زه چا ډاکو کوم د انسانیت هغه دشمنانو چې د بنیادم په جامه کې تور تور خمران دي چې چاله یو ځل ټک ورکړی دی نو چاله ډمه او چاله ډاکو زه هم یو شریف انسان وم ما به خپله حق حلاله مزدوري کوله خو یوه ورځ جی زه تاسو راغوښتی یم هاو ما دې دپاره راغوښتی وی چې نن د ګوري درخواست راغلی هغه نن په چوټی دی هغې په ځای ته به ور ټایم لګی صاحب زما خو مور ډېره سخته ناجوړه ده او زما تلل ډېر ضروري دي هېڅ ضروري نه دي ما وایي چې ته به دا وایې تاسو خلک چې ډېک په ګېډه ماړه شئ نو بیا درنه هر څه هېري دا ور ټایم به ته لګی پوه شوې که نه صاحب زما په کور کې هېڅوک نشته دغه یو ناجوړه مور مې ده زما لار ته به ګوري زه چې دلته نه چوټي کم نو هغې ته به دارو وړم صاحب زه به دارو ویسم نو بیا به راشم بیا به راشي زه وایم چې زهر به لبر که چې بېغمه شي منیجر صاحب غلی شه یا به انکار پرېږدې او یا به ور ټایم لګی پوه شوې که نه سوچ وکړه چې دواړو کې درنه کومه منظوره ده صاحب کار نشم پرېښودی ډېر غریب یم د خدای په خدای کې مې د دې نوکرانو سوا هېڅ اسره نشته دی بیا فضول خبرې مه کوه ځه ځه په کار ودرېږه ځه خالده ته خو دلته کار کوې خو چې مور به دې څنګه وي خو به ستا لار ته ګوري چې اوس به خالد راشي او ما ته به دارو ووایي خالده د مشین د خرابولو نه وړاندې دا سوچ ولې نه کوو چې د دې تاوان به هم ته پوره کوې منیجر صاحب دې کې زما هېڅ قصور نشته انسان روغ جوړ په لاره رواني او مړ شي دا خو مشینري ده که ورانه شوه نو بیا به هم جوړه شي بیا به هم جوړه شي ته څه خبرې چې په دې څومره خرڅ راځي ما ته د نوکریانو ویستې ځه چې بیا رانه شي صاحب دا ظلم مه کوه دا ظلم مه کوه صاحب په تا نوره مشري نشم خرابولی نه ګورئ ورته ویې باسئ مورې 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 صبر وکړه مرګ لا پیدا شوي بس چاله پرېښودو مورې زه دې چاله پرېښودو مرګ لا پیدا شوي صبر وکړه صبر وکړه زه وایم چې زهر به لبر که چې بېغمه شي منیجر صاحب غلی شه یا به انکار پرېږدې او یا به ور ټایم لګی پوه شوې که نه سوچ وکړه چې دواړو کې درنه کومه منظوره ده بیا څه راغلی منیجر صاحب زه ستا نوکره ته نه یم راغلی زه صرف دې خبرې نه راغلی یم چې زما مور مړه شوه او زما مور چې مړه شوه نو ته هم ژوندی نه پاتې کېږي خالده تا ته څه پته ده چې زموږ په سر هم مالکان شته لرې شه دا مالکان تاسو خلکو بدنام کړي دي هغوی ته څه پته ده چې تاسو د چا نه رشوت واخیستو او د چا په مور باندې مې چاړه راښکه
कम कौम के ستاسو غوندې غدارانې د هغه ورځې نه پس زما ژوند په دې غرونو کې تېرېږي. خالده ما معاف کا زه پوه نم. عشرت دې کې نه ستا قصور شته دی او نه زما قصور شته. تاسو ته ښه پته ده چې نو امید ده چې یو ټکومه هم درنه پاتې نه شي. صاحبه غم مه کوه، موږ ټول به ستاسو پوره امداد کوو. दिलावर खाना बचे तख पोए कि दिल बड़े कली तनिश रातले और कर राशि नु कातिल दे पुलिस में प्रेनक दी कस्ता खवी नु जरीना बजान सरा कोर तबोसम काका जी जरीने दागो पल कोर दे हगे पल कोर दे जपदी के हेस नशम वैली
چې کوم ځای اوسېدل غواړي زه پرې خوشحال یم. بچې څنګه دې خوښه ده؟ بابا دا د دلبري کور دی او هغه غلا ژوند دی. که مړم شو نو زه به د دې کور نه ونځم. دا زما کورم دی او ګورم زما نیازبینې لورې، او نظریه خو داسې ازادې او بخورې کوي چې ته به نه چې د ده چا سره دښمني شته او که نه. هغه زما د ټوپک ډز نه دی اورېدلی، هغه زما سرې سترګې نه دي لیدلې. زه به د هغه غوښه وخورم. نظریه د ظالم بچیا څو ځله مې پوهې کې چې داسې مګر ده. دلبري ویلي دي چې چا رامنې شهادت کړی نو یو هم رانه جمدی پاتې نه شي. پرېږده یار، دلبري ته وګوره او د دلبري کارونو ته لا وګوره. دلبریا ته؟ او زه دلته څنګه راغلې؟ ستا مرګ له زما کوم وخت چې په ما باندې شهادت کو هغه وخت کې جبه نه نښلې ده او اوس دې جبه نښلي. خالده پولیس راغلو، راځه چې د دې نه خپل وباسو. पुलिस रागो जान बच की जमा फिक्र ना कमी नशी राजा पसी दिलबरिया पुलिस पगार माने कब जाओगा दा तो सुए बड़ी मुश्किल हम इंसान रोक को ले चीजू मावी साड़ खुराई साड़ चिपकुड़ा मरी सारू ते साजत चुप शब्द कह रहा था वो लाता से तुझे नजर ओढ़ चिकच कोल से तंते हो जाएंगे बता गब्बेल कबा خان دینه دا معلومیږي چې مفران جوندي ځان نه ورکوي. صاحب تر اوسه په سامنے چې ګوتو ته راغلي مړه دي. د غره نه ګیر چپېرې ټولې لارې ته بندې کړي. ډېره ښه ده صاحب. هلکه عاشق شکو ته وایه چې دا دې څه وایي او څه نه وایي. څه وایي؟ خدای مې دې قسم وي د نظریې مرګ چې مې واورېدل که نه هسې اور غوندې راباندې بل شو. لکه خبره واوره څه لکه ځان جوال یار او سړی پې خفه دی که نه عاشق شکو دا ټوله ګناه د نظري واورې د بل چا نه وه. ښه خبر و چې مونږ دشمندار خلک یو. وګوره ورته خواستې ځان نه یې راته لاټي برنس جوړ کړی. هلکه نه ټوپک نه کوتک نه چاړه نه څه بل څه عقل په پوندو کې و. نو زمونږ یې څه وکړه؟ هسې ځان یې باجه کو مونږ ته یې شر جوړ کو. دی به ټول عمر باجې. عاشق شکو پرېږده چې همدغسې دې یو روکېږي اورې بیا به د خیره هر څه مونږ ته پاتې په منه به یو لمنه به یو خدای خبر چې څه څه وای وای لکه کچکول سی شو مشه خیر په خیر جوړ تکړه اخو نیم دغسې لږ بار وتی دی اوس دلته کې تاسو ټول ډي اس پي صاحب راغوستی دی. او جی ښه جي دا دې څه نه راغلی و خبر نه
داسې هسې سړی خو نه یم نامتو سړی یم زه هر څوک زما پوښتنه کوي که نه که وادي که چېرته څه مرګ وشي دې خواخوا موږ خادمان بیا خو ببنې ته ونه وایه زما کار ښه دی واله اورې خو پیزه به تېنه واپس کوې د تندر ګزار دې راماندې وکړو که نه راکوې به که نه مړه وایي در به کم غبرېږم بچیا تا خپل ځای وګڼئ زه به دا جینۍ کور ته بوځم تور سرې ده ښه خبره نه ده چې د سړو په منځ کې وخت تېروي زما یوه لور حمیده ده بله به دا شي ډېره ښه ده باباجي الله دې جنت نصیب کړه راځه بچې راځه راځه حمیده ولې بابا بابا د جینۍ څوک ده بچې دا مې تا له مرګرې راوسته خو چې د خپلې خور نه ورته کم ونه ګورې ډېره ښه ده بابا دلبري اشنا ځای خو ډېر ښه ځای دی بابا سره خو کی زمونږ ډېر عزت السلام علیکم وعلیکم السلام دلته جوړ تکړه خوشحاله ته دلته څنګه راغلې یاره نیکه ما خو تاسو پسې ټوله دنیا کته تاسو دلی ولې خیر خو دی یاره نیکه خدای شته ډېر مې یادېدې او بل سبا له د خاني واده دی په بېګالې په حجره کې تماشه هم ده نه مې شو زغملی خاني واده उनके बखानी सिंह दवा तो सेरा तड़ी गाले ओ तेरा दुश्मन नहीं साडा दुश्मन है साडे जिंदे जी और सिर ते सेरा बन ले ते साडी दोस्ती दे विलान दे ओए मैं उन्हें गोलियां मार मार के छान नहीं कर दियागा
दिलबरी तू हमेशा न माफी उगाड़े और न बदे माफ कम वक्त लगते और बदली डेरी दी तासु दलासा जमा कोर तबाशवेरे तासु दलासा जुम मफरूल और डाकुशे उस जुद मुआशरे पलमन जो तोर दागिम और दाग वो तासु पविनु मानी मिलतो लकत लड़वा जरा बाहर रौजा स्ता बदमाशी मेरी तो डेरी दूसरी बनी विश्ते आशिक शबू जब बदमाशी होता वही सर खैरो वाले जान पके बच्चे का मकला मानम चाकू कोर पाती शो कनी दलता बदे विनु सेलाबु न बई आओ कना खुदा खोयोला कनी कसम ने यो सर बनी असे कतरी आओ कना चिचड़ा मां खोनन पे जनते जे होला दे नाली रिश्ता चाट का कोने की पोमा तुतरा जोड़ दे ताने पोमा तू जोड़ दे अम्माना पशकाले चिंदख जोड़ दे खुदा खबर चले ताने तो बखमा का था करा परसुल खुदा बने शत खरा वाल दे या बना तो ओए भाई ओए बुलगुजारा ने कि खान सामी पूरी तरह से दिलेदा ऐसे डन बशम दर बलेसा ना कया निष्ठा وما بناغاري تشريكي ما قادي خاو خاني علي دا خبيش ميجي كان غيرنا نشيلم نشيت कहते मका अलकस्ता सो की चिचड़े सोकते दा चिचड़े ने दा माल खुदा चिचड़े नहीं की अलकस्ता मुतालिक मा ढेर गलत रिपोर्ट न हो रही थी ना हो रही थी मम्मी ठीक खबर है गलत है ना वही आशिक बिल्कुल जो पाक माशूम खान खबर है ना जी कि असल के जमाने दुश्मनी ढेर ज्यादा था मुदा दुश्मन अन्ना से खबर है कहीं से ढेर असील सड़े आजम दे शरीफ से जिब्या दासी कारो न कही न जमुन कार से दे जमुन दासी कार और जमुन रोजगार से दे जमुन दासी कार को उधर गई अरे उधर तू दमखे न मिरक शई रूप में लगा जो बिल्कुल अलका चिचिड़िया यार फैन उकार को कम राजवाड़ा ने मोहरा ने ब्रिदू बोले से तारा क्यों वाला अरे दास कयो सना करते कि मैं शर्मा होई मुझे मरे गड़गड़ू में देर चीज से करना मावी ना जवारा नहीं ब्रिदू खास मका जुपिलम कपने तक दूर से नहीं नकलियानो की खबर वर्दी शुकला अरे नहीं सवेरी नहीं واسي خبر اخونا كده خان دير خسته زوان دي اوري او لا خبر من مقوله في خان خدای له کشر تاندار نو مشر تاندار کی دا څه وای سلام مشر نه خدای دی ای جی کی دی ای جی دعا وکړه امين امين بابني يخيرن خچنه پما مینه مونږ دې سپین لاسونو نه جاری کو قرباني واستاړو ورته پام نشته والا په خبر نه مدله سلطانی مېدی راوړی دا اوري په لاسونو یې ولګاو چې لاسونه دې ښایسته شي یاره چې چړه خو خدای دې چېرې مه بدرنګوه چې ما دې سلطانه مهندي راوړه دا جای ولې وای ورته کنه زه ورته وایم ببلي منګه دا روان شو د خیره فلم کپلاله جواري موري مو پرېخوا او لاړو اکتران شو او دا دې به مزي او نو ماله به خشاک څوک راوړي یا پاګلې خشاک خبرې او د خشاک خبرې دې هر وختې لګوري اوس خو به د خیره لوی لوی بنګلي موټرې وي او د لوټونو انبارونه به وي پاس عاشق زړی پاسه ډېر خوبونه مو وینه په لاره به خبرې کوو هلکه عاشق شکو په تلو تلو کې به یو نظر ورته وګورو ښه شکر دی خدای پاک مو چېرې مرامه والا توره کټویا به در پسې ماته کړم ښه دلبرې 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 د یو دلبرې نه تاسو څه جوړ کړي دي زه به ګورم چې دا مانه څنګه بند کړي تاسو د تلو تیاري وکړئ تاسو ټول خبرې چې خانې زما خوږ دوست هغه هم د دلبرې د لاسه مړ شو د دې نه دا معلومیږي چې دلبرې مرګ به زما د لاسه وي او نن شپه به پې پولیس زبردسته چاپه غورځوي او موږ ټول به پولیس سره تاسو ټول تیار اوسئ
اوس ګورم چې مانه څنګه بچ کېږي. بابا جی زه غواړم چې د خالد او د عشرت نکاح وشي نو ډېره به ښه وي. بچې زما د طرفه پاتې نه ده. زه هم دا غواړم چې که وشي نو ډېر به ښه وي. اوس د هغې غریبې نور څوک دي؟ خالده یو سلا سره کوم. زه خو که یا زه غواړم چې ستا او د عشرت واده وشي نو ښه به وي. ما بابا سره هم خبره کړې ده. یا ته څو خفه غوندې شوې؟ خفه په دې شومه چې زما واده دې وي او رندار مې دې پکې نه وي نو څه خوند به وي. یار دام څه خبره ده، رندار به دې راشي او عشرت په خپل لاس ټولی کې واچوي. په خوله دې برکت شه اشنا. خو هېڅ خو هم پکې نشته. دلبرې چې څه وایي ما شاته کوي. زه به ستا د زړه دا ارمان ضرور پوره کوم. ولې زرغې خورې ډېر عجیبه غوندې خوب مې ولیدو. خوبونه مه وینه، ویده شه. زما د مور طبیعت خراب دی، زه لږ هلته ځم، اوس به زر راشم.
تا پسې راغلم او ما خو ته خپل ځان سره بوتلې نو بیا تا په دې جامو کې ولې راتلې تا خو ما ته ویلې وه چې دلبرې مړه دی د خپل عزت ساتنه به پخپله کوې ما ته څه پته وه چې ته دلبرې زرینې مه ژاړه د یو غل او ډاکو به همدا انجامي زرینې زما د ستا نه اوږده امید وه ستا د ټوپک نوتې کولی زما سترګې اوچتې کې څه چې ځو وخت نشته زما خوږ اشنا به زما لارې ته ګوري خو دې وخت به تا سره څنګه ده هېڅوک کور نشته زما د ډېر خوږ دوست واده دی ما ورسره لوس کړی دی دلبرې چرې پاتې نه دی راغلی ما ورته بېلوزه کوم زه چې ځو ولې خیر خو دی نه یو رندر چوتښتو نو دشمنانو زموږ عزت ته لاس واچولو ورشه ټانګه راوله
خدای دې خیر وکړي چې دلبری ولې ایثار شو. دلبری خو د ایثارېدو سړی نه دی، ویلی یم چې ولې ایثار شو. خالده دلبری پولیس ګیر کړی دی او ډزې دي پرې. څه راځئ ما پسې. صبر وکړه خالده، دا وخت ستا اطلو نه دی. ملتانیا کومه شپه چې زما په ګور وي هغه زما په کور کې نشي کېدی. بیا راځئ ما پسې. بس راځئ دې نه ځئ، د دې غونډې په خوا باندې مې تاسو درولی دی او تو زما فکر مه کوه دلبریا. زه ستا یوازې نشم پرېښودی. خالده ټوپک ګزار کا کچون غواړې. ډي ایس پي صاحب ستا ټوپک ستا د قانون محافظ دی او زما ټوپک زما د ژوند محافظ دی. ډي ایس پي صاحب نه ته غورځولی شي او نه زه غورځولی شم. ښه خبره به دا وي چې ته واپس لاړ شې. ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي. ما هم ستا لارې ته کتل، پوه شو چې سره مخامخ شو. غلی شه ګیدړه، ګورم چې نن تا مانه څو خلاصوي. او مور لا داسې دوی نه دی راوړی چې کچکول سره تندی راوجنګوي. آب دلبری چې بدل اخلي د وینو سیلابونه به یې. خاندان عزت د خاورو سره خاورې وکړو چې ځان پې وژنې نو بیا ما چاته پرېږدې. تا خو ما ته ویلي وو چې ښځه په کور دننه ښه ښکاري نو بیا نن زه د کور نه بهر ولیم. ما مړه که دلبریا، ما مړه که چې دنیا وویني چې د یو جوارګر د ښځه دا انجام وي.